نو نیکې هیلې دوستانو لمروغ لره زه نن ورځ تاسو ته یو ځل بیا د یوې نوې ویډیو سره راغلم. غواړم چې تاسو ته نن ورځ د ریزیومي په اړه چې تاسو څنګه کولی شئ په موبایل کې ریزیومي په ډېر کم وخت کې او پروفیشنل ریزیومي یا سی وي تاسو جوړه کړئ. نو راځم دې لپاره چې تاسو نور وخت ضایع نه شي، نو راځم خپلې موضوع ته. نو دې لپاره د یو سافټویر د په موبایل کې، نو تاسو به هغه سافټویر لومړی د پلی سټور څخه راواخلئ. زه به پلی سټور ته دغه د پلی سټور ته راغلم. پلی سټور کې ریزیومي بیلډر لیکم، ومې لیکي ریزیومي بیلډر، زه یې سرچ کوم. ګوره ریزیومي بیلډر دلته په 5م نمبر کې دلته زما ریزیومي بیلډر راغی. زه ریزیومي بیلډر باندې کلیک کوم. ګوره دغه سافټویر به تاسو انسټال کړئ. دا سافټویر به مخکې انسټال کړئ. که تاسو د ریټینګز اینډ ریویوز وګورئ 4.8 ده، ډېر ښه ریټینګ او ریویوز لري. نو دې لپاره نو ډېر ښکاره خبره ده چې دا ډېر یو ښه د سافټویر ده د ریزیومي لپاره. زه د سافټویر له همدې ځای نه اوس خلاصوم. چې کله به دې ځای نه سافټویر خلاص کړ، اوس زموږ دغه صفحه راځي. دې کې دغه صفحه کې لومړی تاسو ته هغه سی ویانې ښیي کوم چې تاسو مخکې د سی وي په دې سافټویر باندې سی ویانې جوړې کړې دي. که چېرې تاسو وغواړئ چې نوې سی وي جوړه کړئ، نو نوې سی وي لپاره به تاسو دا د سکرین په اخر کې دا پلس نښه دا به ووهئ. چې کله مو دا ووهله، تاسو به دغه صفحه راشي. په دغه صفحه کې به چېرې تاسو وګورئ، ګوره د سی وي شروع چې د هغه له پرسنل ډیټیل نه کېږي. دلته به پرسنل ډیټیل تاسو ورکړئ، نوم اډرس او ایمیل اډرس، فون نمبر او ډیټ اف برث، دا شیان به ورکړئ. په اخر کې دې ځای نه تاسو کولی شئ چې تصویر راواخلئ. چې تاسو تصویر خپل سی وي ته کوم تصویر چې تاسو غواړئ لګوئ هغه انتخاب کړئ. دې ځای نه خپله د ایجوکیشن معلومات ورکړئ. ایجوکیشن ډیګري مطلب دلته تاسو خپله ډیګري ورکړئ، د بي ایس ډیګري، د ایم ایس ډیګري، د 12م سیم اسناد دي، دغه سکول نمبر ورکړئ، ګریډ یا سکور به ورکړئ. د دې کې کوم کال کې تاسو فارغ شوي همغه کال ورکړئ. که چېرته مثال ډول سره تاسو 12م شهادتنامه ورکړئ، هغه نه وروسته د لیسانس اسناد ورکړئ. اډ باندې کلیک وکړئ. دوهم د ایجوکیشن اسناد ورکړئ. د دې کې بیا که دا بل ماستري اسناد ورکړئ، نو اډ باندې کلیک وکړئ. دلته تاسو بل هم ورکولی شئ. تاسو څومره غواړئ هغومره اضافه کولی شئ دې کې. همدارنګه ایکسپیرینس کې هم تاسو خپل ایکسپیرینس اضافه کولی شئ. کمپنی نیم، جاب ټایټل ورکولی شئ، سټارټینګ ډیټ او اینډ ډیټ تاسو ورکولی شئ. د خپل کمپنی کې چې کوم کار ایکسپیرینس لري، هغه ایکسپیرینس ډیټیل هم تاسو د خانه کې لیکلی شئ. نو دلته همدارنګه سکیلز، اوبجیکټیوز او ریفرنس دلته ورکولی شئ. کولی شئ له دې ځای نه تاسو مور سیکشن تاسو ایډ کړئ. دلته وګورئ مور سیکشن او سیکشن هم خپل انټرسټ له دې ځای نه ایډ او بیرته څنګه کوئ لرې کوئ. له دې ځای نه زه غواړم چې بیرته یې لرې کړمه، دې ځای نه بیرته اف کېږي. همدارنګه لینګویج دې ځای نه تاسو کولی شئ چې اضافه کړئ خپل خوښې لینګویج ډیټیلز دې ځای کې ورکړئ. کومې لینګویج تاسو کولی شئ چې خبرې وکړئ. او همدارنګه تاسو کولی شئ دې ځای نه تاسو کولی شئ د نومونه د دې ټایټل بدل کړئ. دا کوم هیډینګونه چې تاسو خپل سی وي کې لرئ، کولی شئ دې ځای نه مطلب دغه اوبجیکټیو ده، دا کولی شئ تاسو چینج کړئ. اوبجیکټیو ته بل نوم ورکړئ. نور تفصیلي نوم هم دې ځای نه تاسو ورکولی شئ، سیو کړئ. سکیل بدلولی شئ. هر هیډینګ تاسو کولی شئ هغه دوباره ارینج ښکته او پورته کړئ. داسې زور به وکړئ یا یې ښکته کړئ یا یې پورته کوئ. مطلب سی وي کې تاسو غواړئ چې دې ځایونه بدلوئ، له دې ځای نه په اسانۍ سره څنګه کولی شئ ری اډر کولی شئ. بل له دې نه که چېرې تاسو ته نور سیکشن تاسو مخکې ما وویل نور سیکشن یې په کار وي، دې ځای نه د اکټیویټیز خپل اکټیویټیز آپشن پکې تاسو هیډینګ پکې ایډ کوئ، سیګنیچر هیډینګ پکې ایډ کوئ. همدارنګه خپلې خوښې یو نوی هیډینګ یا سیکشن پکې ایډ کوئ. دلته ګور لاندې کلیک کریټ نیو سیکشن، نو په کریټ نیو سیکشن باندې به کلیک وکړئ. دلته د خپلې خوښې سیکشن کلیک ولیکئ، د هغه نوم ولیکئ. دلته د هغه لپاره یو آیکن انتخاب کړئ. که هر ډول آیکن تاسو انتخابوئ او بیا څنګه وکړئ اوکې کریټ باندې وروسته له دې کله چې تاسو دغه ځای نه تاسو خپل ارینجمنټ وکړو، ټوله ډیټا هم سیټ کړله، نو دې ځای کې د ویو سی وي کې به تاسو د خپل سی وي ډیزاین وګورئ چې تاسو کوم ډیزاین سی وي غواړئ چې انتخاب کړئ. د سی وي ټیمپلیټس به تاسو ځان لپاره انتخاب کړئ. تاسو کله چې ډیټا په هغه ځای کې انټر کول څخه وروسته تاسو د سی وي دغه تقریبا 12 ډیزاینونه د ډېر ښایسته او په زړه پورې ډیزاینونه دي. دغه مثال په ډول تاسو یو ډیزاین کولی شئ انتخاب کړئ. دلته اوس ما ډیټا نه ده انټر کړې، زه هغه سی ویان راخلم چې کوم باندې چې ما مخکې کار کړ. مثال ډول دغه سی وي ټوله ډیټا دې کې انټر کړې ده. له ویب سی وي نه دغه سی وي
هغه ډیزاین یا هغه ټیمپلیټ چې ځان ته انتخابوم مثال په ډول سره دغه ډیزاین یې ما خوښ ته ګوره په همدغه ډیزاین کې به ډیټا چې ما ورکړې ده ټوله راغله دې ته سیټ شوله. اوس کولی شئ تاسو د دغه تیمز دغه کلر بدل کړئ، دې ځینې د دې سی وي کلرونه بدلولی شئ، ډېر په زړه پورې کلرونه ښه ډیزاینونه لري. مطلب په دغه کلر ما خوښ کړ چې کله دا خوښ کړ سلیکټ ټیمپلیټ باندې کلیک وکړه یا دغه ټیمپلیټ ته خوښ کړ. د دې نه وروسته بیک باندې کلیک وکړه. بیک کولی شئ دا په ایمیل چاته سینډ کړي، مطلب هغه کس چاته چې لیږي نو هغه ته دغه ایمیل اډرس ولیکئ. تاسو کولی شئ په اسانۍ سره چاته په ایمیل باندې دا سینډ کړئ. کولی شئ دا تاسو پرنټ کړئ دا سی وي په تاسو چې د پرنټر د موبایل سره کنیکټ کولی شئ پرنټ کولی هم شئ او کولی شئ د پی ډي اف په شکل دې ځای نه هم ثبت کړئ او کولی شئ دې ځای نه هم تاسو پی ډي اف په شکل ولیکل شو ډاونلوډ کمپلیټډ کولی شئ خپله سی وي ډیزاین وګورئ او همدارنګه کولی شئ تاسو خپله سی وي د بل چا سره په واتساپ ترو باندې یا د مسنجر ترو باندې یا د بل لاره تاسو غواړئ چې شریکه کړئ ورته شریکه کولی شئ. اوس ګوره دې ځای نه په ډي اف شکل ما ډاونلوډ کړه، زه خپله سی وي ګورم. هغه سی وي ده چې ما مطلب اوس ځان ته هغه کړله جوړه کړله. تاسو کولی شئ دغه سی وي په ډېره اسانۍ سره پروفیشنل شکل سره تاسو جوړه کړئ. دا وګوره دا زما سی وي جوړه شوله ډېر په لنډ وخت او ډېر اسانۍ سره. نو ملګرو نور مو وخت نه نیسمه، په لوی الله مو سپارم.